السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو په نیوډي کې تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د ټیک ټاک هره یوه ګانا پوره را پیدا کړئ یا په فیسبوک باندې تاسو یو ګانا خوښه شي نو هلته کې تاسو فکر کړی وي هغه ګانا چې ده نو هغه پوره نه دي نو اوس تاسو څنګه کولی شئ چې دغه ګانا پوره چې دا خپل په موبایل کې را ډاونلوډ کړئ خپل په موبایل کې پیدا کړئ یا تاسو چېرته په لار روان یئ ملګرو سره یو ګانا خوښه شي یا په ګاډي کې یو ګانا خوښه شي او هغه بیا تاسو خپل په موبایل کې اورېدل غواړئ خپل په موبایل کې پوره پیدا کول غواړئ نو هغه تاسو په یو کلیک سره ډېر په اسانه طریقې سره خپل په موبایل کې کتلی هم شي او پیدا کولی هم شي. نو قدرمنو دغه طریقه درته راښایم چې دا به تاسو څنګه خپل په موبایل کې بیا ګورئ خپل په موبایل کې به دغه ګانا تاسو د ټیک ټاک یا فیسبوک پوره پیدا کوئ. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ ویډیو سکپ کوئ مه خو دې نه مخکې وړوکی رس دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ هغه ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي هم د دغه اپلیکیشن لینک هم تاسو ته ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی هلته نه بعد سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې د موبایل په دې سکرین باندې که تاسو وګورئ نو دوه نښې دي ټیک ده یو په منځ کې دا غټه بټن ده او یو د سرچ آپشن دی لاندې د سرچ آپشن مطلب دا دی که دلته کې تاسو ته هغه ګانه په لیکلو کې درځي خو سمپل دلته کې معمولي شانتې هغه ګانه ولیکئ نو د هغې پوره البم هغه پوره ګانه به تاسو ته راواخلي خو که تاسو ته چېرته لیکلو کې څه مسله وي لیکلی نه شئ نو سمپل په دې منځ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ ټیک ده او دوی ته به هغه ګانه معمولي شانتې وښایئ خپل موبایل ته نو هغه به تاسو له هغه ګانه مکمل را پیدا کړي.